لیکوالي په ټولنه کې څه ارزښت لري؟ لیکوال هغه څوک دی چې د یوې ټولنې د بدلون لامل ګرځي. لیکوال د خپل قلم په واسطه د یوې ټولنې ناخوالې، نیمګړتیاوې، حقیقتونه، ضرورتونه، دودونه، هنرونه، تجربې او هر هغه څه چې زموږ په ورځنیو چارو کې رامنځته کیږي وړاندې کوي. لیکوال دی چې په یوه ټولنه کې د ټولنې د وګړو افکارو ته بدلون ورکوي. که لیکوال خپل قلم پر مثبت لور وخوځوي، په ټولنه کې د مثبت بدلون لامل ګرځي، او که یې پر منفي لور وخوځوه نو په ټولنه کې به د منفي بدلونونو لامل وګرځي. او که یوه ټولنه لیکوال ونه لري او وګړي لیکل ونه کړي، هغه ټولنه بیا د یوې ګونګې ټولنې په نوم یادیږي، ځکه هیڅوک په هغه ټولنه کې څه نه وایي. لیکوال د یوې ټولنې ژبوار یا ویان ګڼل کیږي چې د یوې ټولنې د ژوند حالات د خپل قلم په واسطه بیانوي. لیکوال بیا د ټولنې د ژبوار په حیث ډیر مسؤلیتونه لري چې هر لیکوال باید خپل مسؤلیتونه وپیژني او په خپل فن او هنر کې له پوره رښتینولۍ څخه کار واخلي. زموږ ټولنه چې لیکوالان یې د ګوتو په شمیر دي، چې په هغو کې هم بیا داسې لیکوالان دي چې خپل مسؤلیت یې نه دی درک کړی، یا داسې څه لیکي چې ټولنې ته یې هیڅ ګټه نه رسیږي، او یا داسې یو څه ولیکي چې ټولنې ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. هر لیکوال چې لیکنه کوي، مخکې له هغې باید پر هغې موضوع فکر وکړي او پر دې ځان پوه کړي چې زه دا ولې لیکم، زما د لیکنې ګټه به زما ټولنې ته څه وي. که هر لیکوال په دې ډول خپل مسؤلیت درک کړي او په لیکوالۍ کې له تکراري او له داسې موضوعاتو ډډه وکړي چې په ټولنه کې د منفي افکارو د تولید لامل کیږي او ټولنه منفي لور ته بیایي، هغه وخت به زموږ لیکوالي د ټولنې لپاره ګټوره تمامه نشي. داسې هم نشو ویلی چې زموږ ټولو لیکوالانو خپل مسؤلیت نه دی درک کړی. داسې هم موږ نشو ویلی چې زموږ ټولو لیکوالانو خپل مسؤلیت نه دی درک کړی، او موږ داسې لیکوال نه لرو چې د دوی لیکنې او لیکوالۍ د ټولنې لپاره ډېرې اغېزناکې دي او داسې څه لیکي چې پر رښتیني ډول په ټولنه کې د مثبت بدلون لامل وګرځي. چې داسې لیکوالان باید وستایل شي او دوی له لیکنو څخه ګټه واخیستل شي. له بلې خوا زموږ لیکوالان بیا له یو ډول ناهیلۍ سره هم مخ دي چې دوی هڅونې ته اړتیا لري چې باید وهڅول شي. د ډیری لیکوالانو یوه لویه ناهیلي دا ده چې داسې لیکوالان باید وستایل شي او د دوی له لیکنو څخه ګټه واخیستل شي.